د ټرمپ خبرو ته د ولسمشرۍ ماڼۍ غبرګون. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د ټرمپ خبرو ته د ولسمشرۍ ماڼۍ غبرګون. افغانستان کې بیا د طالبانو واک ته رسیدل شونتیا نه لري. افغان حکومت د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې احتمال لري د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به طالبان افغانستان کې واک ته ورسیږي. د ولسمشر ویان صدیقي ویلي چې په افغانستان کې بیا ځل د طالبانو واک ته رسیدل یو ناممکنه کار دی. صدیقي د افغان ځواکونو د وړتیا ډاډ ورکړی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي دي هغه ګواښونه چې د طالبانو له لوري موږ ته متوجه دي موږ یې درک کوو. د دې لپاره چې طالبان اوس هم زموږ پر خلکو عامو ځایونو او ښارونو بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتللی او قدرت ترلاسه کولی نشي. دا یو ناممکنه کار دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته ولسمشر ټرمپ قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر سره هم کابو نیم ساعت خبرې وکړې او طالبان یې ستایلې دي. ډېر مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. کوم خوښ شوی لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.